السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامد و مصلی و مباد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یاره په روژه کې د ورځې د خپلې کور والا سره سړی ویده شي، د دې حکم څه دی؟ جناب محترمه، ښځې سره په روژه کې ویده کېدل یا د هغې ښکلول، د هغې مسه کول، لاس ماس پې وهل، نو دا ټول کارونه جایز دي، خو د هغه چا دپاره چې هغه خوف د فتنې نه وي، یعنې خوف د وقوع یې نه وي چې دی به واقع شي. داسې نوی ځوان هم نه یو نه دا ښځه پیغله بس داسې سره زاړه یا ورته ورنږدې یي چې یو بل سره یې ډېر صرف د انډیوالۍ تعلق یا هغه سلام علیکي، نو بالکل دا کار جایز دی، بلا کراهته جایز دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم نه باقاعده طور سره دا ثابت هم دی چې انه قبل بعض ازواجه، رسول الله صلی الله علیه وسلم بعضې بیبیانو ښکل کړې وي. خو بهرحال چې سړي په ځان باندې امن وي او په ځان یقیني دا دغه وي، اعتماد وي، نو ښکلولی هم شي، لاس هم پې وهلی شي، ورسره څملاستی هم شي. خو که بالفرض په د سړي په ځان باندې دغه نه وي، نو بیا دغه به نه کوي، بیا به ښکلول به بیا نه کوي، ښکلول بیا دغه دپاره مکروه دي. دا قرنګې د شونډې ښکلول نه دي، شونډې اخیستل دا مکروه دي، ځکه چې هر څنګه شي دا شهوت راپاروي. ښه دا مسله چا لیکلې؟ نو دا مسله فتاوا حقاني هم لیکلې، 4 جلد 165 نمبر صفحه د کتاب الصوم. فتاوا دارالعلوم دیوبند هم لیکلې، فتاوا دارالعلوم دیوبند کې 6 جلد 261 نمبر صفحه د کتاب الصوم. فتاوا رحیمیه ډېره ناشنا لیکلې، هغې کې ورسره دا چپټ نام لیکلی دی چې وایي سړی ور باندې همداسې ور ونښلي او په روژه کې ورسره هسې خپه پې اچوي، نو دا کار هم ورسره کوی شي. فتاوا رحیمیه 2 جلد 261 نمبر صفحه د کتاب الصوم دی، او دا روزې کې انسایکلوپیډیا کې مفتی انعام الحق صاحب هم لیکلي. السلام علیکم ورحمت الله.